سلامونه مو منئ دوستانو. د افغانستان د پیښې نه وروسته یو بله پیښه مخې ته راغلې ده. دا ویډیو د پاکستان د بنو ښار ده. یو دوکاندار د دوه جینکۍ څخه ویډیو جوړوي او په ویډیو کې دا نه ده چې کومه ویډیو جوړه کړې ده، په پټه جوړه کړې ده. په ښکاره جینکۍ ته هم ښایي چې زما د موبایل کیمره چې کومه ده هغه زیاته صفحه ده. مطلب مې دا و چې جینکۍ بازار ته ځي نو هلته د کارونه هم کوي، د دوکاندارانو سره کښېني، دوکاندارانو سره بوتلې هم څښي. دا ضدي جینکو له چا ورکړه؟ هغه ورکوي د کور والا. هغه که د جینکۍ ورور مشر وي کور، که د هغې پلار د کور مشر وي، که هغې خاوند د کور مشر وي، هغه که هر څه کوم دی، دا د هغې په تربیت کې څه مسله راغلي، هغې تربیت باندې ورکړی. دا خبره د تربیت موږ خواست او ما د پاکستان ته خلکو ته چې کوم رشتهداران دي یا نور څوک دي چې دې کسانو له جینکۍ دي که هلکان دي په ښکاره باندې د خلکو په مخه کې سزا وله ورکړي، نو بیا به داسې نه کېږي.